دغه نړۍ چې موږ او تاسې پکې ژوند کوو د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې دا څنګه جوړه شوې، څنګه تکمیل شوې. په قرآن کریم کې الله جل جلاله په مختلفو آیاتونو او مختلفو سورتونو کې د دې نړۍ د جوړښت مراحل ذکر کړي دي. په زیات ډول په سورت ابراهیم، سورت انبیا، سورت زاریات کې د دې دنیا د جوړښت نښې او هغه مراحل ذکر شوي. دغه نړۍ په 6 مرحلو کې جوړه شوې یا په 6 مرحلو کې بیرته له منځه ځي. لومړۍ مرحله کې الله جل جلاله فرمایي چې دا ځمکه او اسمانونه کائنات دا ټول یو نقطې په شکل باندې وو، یو نقطې په شکل وو. دومه مرحله کې دغه نقطه کې یو قوي انفجار الله جل جلاله په خپل قدرت سره رامنځته کړ چې دغه نقطه د فراختیا په طرف باندې ولاړه او موجوده ځمکه او اسمانونه په لوګیو باندې بدل شول، د لوګیو په شکل باندې ول. البته دغه په لوګیو باندې بدلیدل د دریمه مرحله وه. څلورمه مرحله کې ځمکه او اسمانونه او نور کائنات کهکشانونه دا رامنځته شول. پنځمه مرحله کې الله جل جلاله په سورت زاریات 40 نمبر آیت کې فرمایي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، موږ دغو کائناتو ته فراختیا ورکوونکي یو. نو پنځمه مرحله کې موږ او تاسې اوس وخت ژوند کوو چې په کائناتو کې چې موږ پکې ژوند لرو مسلسل فراخیږي. دا چې په کائناتو کې څنګه فراختیا رامنځته کیږي په دې هکله موږ یو بله ویډیو ریکارډ کړې په دې یوټیوب چینل کې شته، تاسې کولی شئ چې ویې ګورئ. دغه آیات شریف تفسیر مو کړی والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون. په دغو کائناتو کې الله جل جلاله فرمایي چې موږ فراختیا راوستونکي یو. دا چې څنګه فراختیا دې تفصیلي بحث مو په هغه ویډیو کې کړی. نو موږ چې اوس وخت په کوم مرحله کې ژوند کوو دا د دنیا 5مه مرحله ده. وروستۍ مرحله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې دغه انفجار یا چاودنه چې مخکې په 2مه مرحله کې ورڅخه یادونه وکړه چې د یو نقطې په دغه نقطه کې انفجار رامنځته شو، د انفجار په نتیجه کې انرژي رامنځته شوه. دغه انرژي دنیا ته وصیت یا فراختیا ورکړه. دغه انرژي اوس هم موجوده ده او ځمکې او اسمانونه او کهکشانونه چې کوم جوړښت د دنیا کائنات دا د فراختیا په حالت کې دي. هر کله چې دغه انرژي ختمیږي د جاذبې د کشش قوې په واسطه او د ثقل د قوې په واسطه به دغه ټول کائنات بیرته په خپل منځ کې سره لکه د لومړۍ مرحلې په شان د یو نقطې په شکل راټولیږي چې دې ته 6مه مرحله وایو یا په عامه اصطلاح کې موږ ورته قیامت ویلی شو. نو د قرآن کریم د آیاتونو له مخې دغه نړۍ چې موږ پکې ژوند کوو دا د 6 مرحلو کې رامنځته شوې. لومړۍ مرحله یو نقطه، 2مه مرحله یو قوي انفجار، 3مه مرحله لوګي، 4مه مرحله ځمکه او نور کهکشانونه، 5مه مرحله چې اوس پکې موږ ژوند کوو په کهکشانونو کې وصیت یا فراختیا، او وروستۍ مرحله به بیرته د دې دنیا راټولېدنه وي د هغې لومړنۍ مرحلې په شان یوې نقطې ته به راګرځي. نو دغه دنیا چې موږ پکې ژوند کوو د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې په 6 مرحلو کې تشکیل کیږي یا په 6 مرحلو کې بشپړ کیږي.